افغان ملي لوبډله د نړیوال جام په تکل د ویسټ انډیز په لور وخوځېده. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د امریکا او ویسټ انډیز په ګډ کوربتوب د سږني اووریز نړیوال جام لپاره ولاړه. دا چې د افغانستان ټولې لوبې په ویسټ انډیز کې مهالوي شوي، نو ملي لوبغاړي هم وردمخه د تمریناتو لپاره د یاد هیواد په لور روان شول. یو شمېر هغه افغان لوبغاړي چې دا مهال په IPL کې لوبېږي د خپلو لوبډلو د لوبو تر پای ته رسېدو به په هند کې وي او له هغې وروسته به د نړیوال جام لپاره په تمریناتي کمپ کې له افغان لوبډلې سره یو ځای شي. په همدې حال کې سږنی اووریز نړیوال جام د جون په لومړۍ نیټه پیلیږي او تر 29مې به دوام وکړي. بل لور افغانستان په نړیوال جام کې ټولې 4 لوبې لري او په C ګروپ کې له نیوزیلند، ویسټ انډیز، یوګانډا او پاپوا نیوګیني سره لوبېږي. د افغانستان لومړنۍ لوبه د جون په 3مه له یوګانډا، 2مه لوبه د جون په 9مه له نیوزیلند، 3مه لوبه د جون په 14مه له پاپوا نیوګیني او 4مه لوبه له ویسټ انډیز سره د جون په 18مه ده.